د شمالي کوریا ولسمشر د غربي نړۍ یا له امریکا او اروپا څخه غوښتي دي چې د ایران او اسرائیلو په جګړه کې د لاسوهنه نه کوي. هغوی دې پرېږدي چې هر څه خپلو کې سره کوي، لګیا به یا دوه په دوه مشکل حل کړي یا هم دوی دې یو طرف نه نیسي. د شمالي کوریا ولسمشر چې تر دې دمه پورې چپ پاتې اوسه یې نه ویلې، خو اوس خپله خلاصه کړې ده. ویلي دي چې ښکته نړۍ دې په دې خبرو کې لاسوهنه نه کوي. تر دې دمه پورې شمالي کوریا ډېر پلاستیکي توغندي امتحان کړي دي چې بریالیتوب سره ته رسېدلي دي. کوم ځایونه چې ویشتل غوښتل همغو هدفونو ته رسېدلي دي. له هغې ورخوا شمالي کوریا 13 اټومي بمونه لري. که چېرته کیسه خرابه شي دغه کیم جونګ اون چې د بېسوره انسان ده، ممکن په هر چا باندې مخکې له ښکته او بر نه اټوم بم راخوڅي کړي. دا چې نور نړۍ کې اټوم بمونه شته ده، خو په هر صورت کیم جونګ اون پکې لږ لیونی غوندې ده. له دې اټوم له پروګرام او نورو شیانو نه سرغړونه کړې ده. ښایي کیسه تېل ده، پروا یې ورته نه ورځي. نو که دغه لیونی یو ځل واقعیت هم شاټ سر، نو بیا درېیمه نړیواله جګړه خو بیخي پخه ده. دعا کوئ چې دا لیونی شاټ نه شي.